خو سلامونه مو هرکلی کومه خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د ایرلینډ د درېیمې شلاوريزې لوبې په باره کې ده. لکه څرنګه چې تاسو ټول خبر یاست، تر دې نه مخکې افغانستان هم ایرلینډ ته ډېر بهترین شکستونه ورکړي په شلاوریزو لوبو کې، او درېیمه شلاوریزه لوبه هم افغانستان وګټله او سیریز یې پر خپل نوم کړ د شلاوریزو لوبو. په دغه لوبه کې د افغانستان له طرف نه اصغر افغان، حضرت الله زازی، محمد نبی ساحل، نجیب الله ترکی، نجیب الله زدران، راشد خان، سید شیرزاد، شفیق الله شفق، شرف الدین اشرف، عثمان غنی، ضیاءالرحمن شریفي په دغه لوبه کې د افغانستان له طرف نه ولوبېدلو. د دغه لوبې ټاس یې ایرلینډ ګټلی و او خپله یې د بالینګ پرېکړه کړې وه او افغانستان ته یې د بیټینګ بلنه ورکړې وه. د افغانستان له طرف نه حضرت الله زازي 11 منډې ترسره کړلې، عثمان غني 14 منډې ترسره کړلې، نجیب الله ترکی 11 منډې ترسره کړلې، اصغر افغان 20 منډې ترسره کړلې، محمد نبی ساحل ډېره بهترینه توپاني لوبه ترسره کړله چې 81 منډې ترسره کړلې، په 14 بالونو باندې 6 څلوریزې او 7 شپږیزې پر خپل بیټینګ کې شاملې کړلې. نجیب الله زدران بیا 12 منډې ترسره کړلې، شفیق الله شفق هم 12 منډې ترسره کړلې، راشد خان 7 منډې ترسره کړلې او شرف الدین اشرف بیا 3 منډې ترسره کړلې. نو د افغانستان له خوا نه 219 منډې جوړې کړلې او 211 منډې یې ایرلینډ لوبډلې ته هدف ورکړ په 20 اورونو کې. ایرلینډ لوبډله ونه توانېدله چې یاد هدف پرې صرف 128 منډې یې جوړې کړلې. دا ټول لوبغاړو په سوځېدا سره مکمل 20 اورونه یې ولوبولو، یعنی تقریبا دغه لوبه افغانستان پر 210 منډو باندې وګټل. د افغانستان له طرف نه راشد خان ډېره بهترینه توپ اچونه ترسره کړله، 4 اوره یې ترسره کړلو، 15 ویکټې یې واخیستلې، هیټریک یې هم پکې وکړ، یعنې په یوه هاور کې یې پرله پسې 3 لوبغاړي وسوځولو. محمد نبی ساحل 4 اوره ترسره کړلو، 28 منډې ورکړلې، شرف الدین اشرف 4 اوره ترسره کړلو، 19 منډې ورکړلې، سید شیرزاد بیا 4 اوره ترسره کړلو، 42 منډې ورکړلې، کومه ویکټه یې وانخیستله. ضیاءالرحمن شریفي هم ډېره بهترینه توپ اچونه ترسره کړه، لکه ماسې نن څرنګه د ده لوبه وکتله، بهترینه توپ اچونه ترسره کوله. خو نن چې د ده اولنۍ نړیواله شلاوریزه لوبه وه چې دی پکې لوبېده، نو کم تر کمه دی لږ تر فشار لاندې هم و، بیا یې هم بهترینه توپ اچونه ترسره کړله، 2 ویکټې یې واخیستلې. هغه اولني لوبغاړي چې و هغه ضیاءالرحمن شریفي هاوټ کړلو، نو بهترینه توپ اچونه ورته ویله سو د ضیاءالرحمن شریفي ته هم. نو دواګانې ورته وکړئ چې په 50 اوریزو لوبو کې هم افغانستان په همدغه شان باندې وځلیږي او په دغه د شلاوریزو لوبو په سیریز کې بعضې ریکارډونه هم جوړ شوي دي. انشاءالله زه به له تاسو سره د هغو ټولو ریکارډونو په باره کې بشپړ معلومات تاسو ته درکومه. که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په کومنټ کې پرېږدئ. نو زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ویډیو لایک کول او شیر کول هم مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.